د نن ورځې تازه او مهم خبر. ایران کې د ښوونځي زده کوونکو نجونو د ملیشه ځواک سره داسې کوم چلن وکړ چې نوموړی سخت غوسه شو. سلام، وخت په خیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. په ایران کې د روانو احتجاجونو لړ کې چې اوس د ښوونځیو ټولګیو ته هم غځېدلی، د یوه ښوونځي زده کوونکو نجونو د بسیج نومي ځواک یو غړی وینا کولو ته پرېنښود. په یوه تازه ویډیویي کلیپ کې لیدل کېږي چې زده کوونکي خپل ټیکري په هوا کې ښوروي او دې چارواکي ته چې دوی ته د وینا کولو لپاره وربلل شوی و وایي ورک شه بسیجنه. بسیج د هغه احتجاجونو ځپلو کې مرستندویه ځواک و چې د پولیسو توقیف کې د 22 کلنې کوردۍ ښځې مهسا امیني له مړینې وروسته پیل شول. په یو بل ویډیویي کلیپ کې یو سړی داسې حال کې د مړ دې وي دیکتاتور شعار ورکولو په حال کې لیدل کېږي چې یوه ډله نجونې ساندش ښار د ازادي شعارونه ورکوي او د پاخه عمر یوه ښځه لاسونه ورته ټکوي. بل لور د ایران پوهنې وزیر یوسف نوري پر دښمن تور پورې کړی چې پوهنتونونه او ښوونځي په نښه کوي. د ایران لوی څارنوال محمد جعفر منتظري بیا پر چارواکو غږ کړی چې د ځوانو ایرانیانو له احتجاجو سره د مخامخېدو لپاره چمتو شي چې د په وینا د انټرنیټ له کبله په لومه کې نښتي دي. ملګرو، دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. که تاسو کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مې په لوی الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.